سلام علیکم. څه خبر و چې دونه جلدی راوختلم؟ مال دا بانک ور را سره تللی وی دلته یو 100 روپۍ مې د جیب کې دي بس رانه ضایع کېږي. بانک کې مې یو اکاونټ جوړ کړی ما چې دا پیسې پکې جمع کړو. ښه خبره ده که نه؟ زه چې ځو خیرات الله پر رضا راوړئ ماما الله مو بخښه. یو خو له تاسې نه موږ په عذاب یو چې هرې کوڅه کې ګورم تاسې ولاړاستئ. مجبوري نه وای ماما موږ به دا څه کول ولې چېرې سم کار نه کوو مجبوری که نه. زه لاړ شه ځای شته که ډېرې خبرې نه کوې ځه. صحیح یو دقیقه صبر ښه دا در سره واخله ورو کور د ودان ماما په مخه دې ښه شه. ولې دې څه وکړل ورسره؟ مړه دونه ډېر دي نو کوم یو ته به یې زر ورکړې. ګوره وروره یو خبره درته کوم، غواړې چې د جیب پیسې د یو پلس چنده بدلې شي، غواړې چې په ژوند کاروبار او په مال کې د برکت راشي، د دغه ډول مسکینانو غریبانو لاسنیوی وکړه او دا مو وایه چې ځکه دته لس یا 100 روپۍ به ورکړم او دا به هسې ضایع وي، ځکه چې د دې وعده الله تعالی کړی چې ته زما په لاره کې 10 روپۍ مصرف کړه زه بیرته تا ته 10 چنده درکومه. کیدای شي د همدې ډول خلکو مرسته ستا مکمل ژوند بدل کړي، یعنې د همدې ډول خلکو دعا ستا د ژوند د بدلون سبب وګرځي. زموږ خوږ پیغمبر فرمایلی دي چې صدقه مال نه کموي. نو که ته د زړه سکون غواړې، په ژوند کې د خوشحالي غواړې، د الله تعالی رضا غواړې، نو خلکو سره مرسته وکړه، د دا ډول غریبو خلکو لاسنیوی وکړه. تر ټولو برکتي مال هغه مال دی چې صدقه ترې وځي.